د فاینل لوبې وروسته له راشد خان سره څه وشول؟ سلام او مینه ملګرو، هیله ده چې روغ او جوړ به وئ. ملګرو که چېرته زموږ چینل ته نوي راغلي یاست نو زموږ چینل خامخا در سره سبسکرایب کړئ. د مس عینک او بندي امیر ترمنځ په فاینل لوبه کې د راشد خان له لوري یو لړ لفظي شخړې له لوبڅارانو سره رامنځته شوې چې توند غبرګونونه یې راوپارول. د لوبې له بایللو وروسته راشد خان پوسټ وکړ او مس عینک ته یې د لوبې ګټلو مبارکي ورکړه. دلته مو هغه کمنټونه راخیستي دي چې راشد خان ته پر دغه پوسټ باندې شوي دي. ویډیو سره تر پایه پورې وګورئ. محرم الدین مشفق ورته لیکي زر واره دې ورته مبارک وي، ستا اخلاق بیخي صفر دي. خیر که ستا په وړاندې کې ریکارډ بورډ چوپ دی، زور دې ډالر دی. شپور فقط نیوکه وکړه 100% جریمه شو. صدیق کوټوال ورته لیکي اوس ورته مبارکي مه ورکوه، هلته ګراونډ کې به د اخلاق او انسانیت کړی و، پرون سم له سړیتوب نه وتلی وی. رئیس دوستي بیا ورته یو فوټوشاپ عکس ډالۍ کړی دی. زابي اندړ بیا ورته لیکي سپک سړی یې، موږ خو ورلډ کپ کې وپېژندلې، خو داخلي لوبو کې بد اخلاقي بیا ډېر بد کار دی. صابر الله عطیف ورته لیکي استعداد ته مو دولسي سلام، مګر د لوبې په جریان کې د لوبغاړو او لوبڅارانو سره چلن مو بیخي سم نه و. اکبر پسرلی ورته لیکي سخت ځانونه مو وشرمول، تا او نبي فقط یو بل ته مبارکیانې ورکولې، د دې پر ځای چې نور افغانان مبارکیانې درکړي نور ته او نبي د خارج د تګ یې. عابد سهار ورته لیکي سخت کبرجن یې، ښه دی چې تا نه دی ګټلی، اخلاق د صفر دي، بیخي نبي که هر رنګه وي له تا یې اخلاق ښه دي، ورته مبارک دي وي. عبید فاروقي ورته لیکي ما به ویل چې ته یې وګټې، پرون بېګا مې ستا بریا ونمنځله، خو تا چې پرون میدان کې کومه بد اخلاقي وکړه ډېر مې درته دماغ اکبر خراب شو چې زور مې رسېدی په کور مې کېنولې. خالد مومن په انګلیسي ورته لیکلي دي ستاسو تېره ورځ لوبه بیخي خوندوره وه، خو ستاسو دغه بد اخلاقي به د هیچا هم هېره نه شي. سید الله خوستی ورته لیکي افغانان چې یو مقام ته ورسېږي خپل اخلاق له لاسه ورکوي. حمید الله عمران خیل لیکي ډېر بد اخلاقه شوی، نه پوهېږم چې وجه یې څه ده. ان آی معصوم ورته لیکي تا ته باید اخلاق انسټال کړل شي. عصمت الله خلیلزی ورته لیکي مس عینک ته د مبارک وي، خو ستا اخلاق هم ټولو ته معلوم شول.